د کهانۍ شروعات کیږي. د کهانۍ شروعات د کال 1942 نه کیږي. د دنیا په هر کونج کې شور شو، جنگ شو او ویره وه. هر چا خپل طاقت دنیا ته ښودل غوښتل او دا جنگ د دنیا په سطحه و. جنگ ډیر سخت و چې انسانیت یې په وینو کې ولمباوه. په همدې وخت کې د برطانیې یو څو پوځي کیمپونو چې هلته سلګونه پوځیان د جګړې لپاره تیارېدل او د هغوی دا کوشش و چې خپل ملک لپاره ځان قربان کړي. د سحر وختو په اسمان باندې لا رڼا پوره نه وه خوره شوې. دغه پوځیانو د خپلو ټوپکونو، بوټانو، یونیفارم یعنې جامو کپړو سره ولاړ وو. هر یو د زړه نه دعا کوله، خدایا کو جن راکړې بیرته به کور ته راځو، که نه وي د وطن دپاره به قربانیږو. په همدغه وخت کې د هغوی یو مشر یعنې جنرال راغلی او ټول پوځیان ورته ودرېدل. خو کله چې ولیده چې د جنرال لاس پرې شوی دی ټول حیران شول. جنرال مسکی شو وی ویل زما لاس خو پرې شو خو زړه مې لا ژوندی دی. دا لاس د وطن لپاره ورک شو. اوس د ستاسو نمبر دی د زړه نه جنګ وکړئ. ټولو سرتیرو خو په نره جواب ورکړو چې جنگ به د زړه نه کوو. لږ ساعت وروسته شپه شوه او د پوځیانو په خیمو باندې توپاني باران راغلی او د باران څاڅکي به داسې راورېدل او داسې په زور باندې به دا خیمه لګېده لکه څوک چې د اسمان نه بم راغورځوي. هر خوا ته خټې شوې، سیلابونه اوبه وې او په اسمان کې درزا دروزي شوه. یو پوځي چې نوم یې جیمز و هغه ډېر په ویره وویل جنرال صاحب دا خو داسې ښکاري لکه اسمان نه چې څوک بمونه راغورځوي. جنرال ورته وویل نه زویه دا د الله طاقت دی او دا د الله قوت دی. دا هم مونږ ته دا سبق راکوي چې دغه ځای کې ستاسو مرګ دی. خو دا باران یوازې باران نه دی، دا د مرګ پیغام دی. څو ګنټې وروسته ټول پوځیان او د هغوی خیمې او بوټان او ټوپکې د اوبو لاندې شوې. ډېر پوځیان د سیلاب د امله مړه شول او د دښمن د ګولو نه بچ شول. جیمز په اوبو کې ډوب شو خو د یو اونۍ پسې ځان ونښلوو. د شپې تیاره وه، یوازې د وریځو شور، د اسمان برېښنا وه. جیمز وویل د دا اوبه ما هم بچ کولی شي او دا مې د دنیا نه ختمولی هم شي. خو دغه وخت کې جیمز وویل زه اوس هم نه تسلیمیږم. سحر چې شو هغه د یو وړوکي کلي خواته ورسېدو. دا کلي د افریقا په یو لرې سیمه کې و چیرې چې خلکو لا تر اوسه د جګړې نوم یعنې د جنګ نوم هم نو اورېدلی. په کلي کې یو هلک و نوم یې عمر و. هغه جیمز ولیده چې په خټو کې پروت دی. عمر د خپل پلار سره راغلی او ویل پلار جانه دا خو سپین سړی دی، ژوندی دی که مړ؟ پلار یې وویل زویه ژوندی ښکاري، راځه مرسته ورسره وکړو. هغوی جیمز کور ته بوتو. څو ورځې وروسته جیمز بیرته ساه واخیسته. کلیوال حیران شول چې زموږ په منځ کې یو پردی سړی ژوندی پاتې شو. کله چې جیمز ښه شو خلکو ته وویل زما د وطن خلک د جنګ له امله مري خو ستاسو کلي ته لا تر اوسه د جنګ نوم هم نه دی را رسېدلی. او جیمز دې خلکو ته یو څو نصیحتونه وکړل او ورته ویل د اوبو ډیر زیات خیال او حفاظت کوي ځکه چې دا اوبو یوازې د څښلو دپاره نه دي، دا ستاسو د ژوند د بچ کولو دپاره هم دي. کله چې تاسو اوبه ضایع کوئ او یې نه ساتئ سبا به وچکالي راشي، باران به نه کیږي، هر څه به وچ شي، کروندې به وچې شي، حتی خلک به هم تږي شي. خو تاسو د اوبو حفاظت ضرور کوئ. یو څو میاشتې وروسته ډیره غټه وچکالي راله، خلک تږي شول او کروندې وچې شوې. هغه هلک عمر ته د جیمز خبرې را یاد شوې. عمر یو زوړ پم او ماشین ته کتل او سوچ یې کو چې دا به زه څنګه ټیک کړم. هغه کور ته لاړ او سامان هر څه راواغشتل او دغه په پم کې کار شروع کړو. خو مور به ورته ویل زویه ته ډېر بې فایدې کار کوي. خو عمر ویل مورې یو ورځ به داسې راشي چې دا پم به زه جوړ کړم. څو هفتې وروسته عمر دغه پم جوړ کړو حتی چې د ځمکې نه یې پې اوبه هم راوښکلې. ټول کلی ډېر خوشحاله شو. جیمز دا منظر لیده، سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه وویل د ما وطن د جنګ له امله تباه شو خو دلته د اوبو د برکته خلک ژوندي پاتې شو. دا د انسانیت رښتینی جهاد دی. هغه عمر ته یو کتاب ورکړو. ورته ویل زویه دا کتاب همیشه لوله او د دې لوستل مه پرېږده ځکه علم د ژوند او د مرګ ترمنځ فرق جوړوي. کلونه تېر شول او عمر لوی شو. هغه ډېر زیات سبق وویل. اخره کې ته اوبو انجینیر جوړ شو. د ټول ښار او د هېواد دپاره یې د اوبو ذخیرې پیدا کړې. خلکو به ویل عمر داسې هلک دی چې د خلکو ژوند یو بچ کړو. او اوس د سیلابونو مخه
رانیسي. په پای کې عمر د خپلو شاګردانو ته ویل ماشومانو یوازې اوبه د څښاک لپاره نه دي بلکې اوبه د کروندې د ځناورو د اوبه کولو لپاره هم دي. تاسو ټول به د دغه اوبو حفاظت او دا به نه ضایع کوئ. ټول ماشومان موسکی شول او د اسمان نه یو څو څاڅکي باران راغی. دغه د الله رحمت و. په کمنټ کې راته ووایه چې بله ویډیو پس جوړه کړم.